نن به درته د جنازې د لمونځ مکمله طریقه وښیم. د جنازې لمونځ نیت، د جنازې لمونځ فرضونه، څو فرضونه دي، جنازې لمونځ کې څه شی ویل کېږي، دا ټوله به درته وښیم. خو د ټول نه خواست کوم چې دغه ویډیو زیاته در سره شیر کړئ، دا در سره سیو کړئ، در سره محفوظ یې کړئ او د جنازې لمونځ زده کړئ. ځکه چې کله خلک جنازې لمانځه ته ودرېږي نو بیا د لمانځه په حالت کې یو بل خواته ګوري، د جنازې لمونځ یې نه وي زده او داسې وي څوک لاسونه پورته کوي څوک یې نه پورته کوي. نو پکار دا دی چې دغه لمونځ انسان زده کړي، په هغه ځای کې بیا څوک ونه شرمېږي. نو د جنازې د لمونځ نیت داسې دی چې نیت کوم د زړه د خلاصه، لمونځ کوم د جنازې په 4 تکبیر فرض کفایي سره، بیا ثنا وایم خدای پاک لره، درود وایم پر نبی علیه السلام باندې او دعا کوم د حاضر میت لره او خاص خدای تعالی را مخ مې د پر لور د کعبه شریفي. الله اکبر. چې کله امام اول تکبیر وکي، اول الله اکبر وکي، موږ تاسو به هم د امام سره الله اکبر وکړو، د لاسونه به وتړو. الله اکبر ویل دغه فرض دی. صحیح سلو چې کله موږ تاسو الله اکبر وکي، لاسونه می وتړل، دغه بعد سبحانك اللهم ده عام اسانه غ سمپل سبحانه ثنا چې کوم موږ په مانځ کې وایو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. صحیح سلو د اسانه سبحان دا وایي. بیا امام دویم تکبیر وایي، الله اکبر کوي. نو تاسو به لاسونه تړلې وي، لاسونه به غوږوله نه وړو، لاسونه مې تړلې وي، موږ به هم دویم تکبیر وایو، الله اکبر به موږ هم وایو. بیا به دغه بعد اللهم صل اللهم بارک، یعنی چې کوم درود شریف موږ تاسو په لمانځه کې وایو هغه درود شریف چې دی د دویم الله اکبر بعد د جنازې په لمانځه کې وایو. صحیح سلو اسانه درود چې کوم تاسو بیا زده وي یا د اللهم صل اللهم بارک خدای. نو د درود شریف ویلو بعد امام دریم تکبیر کوي، امام دریم تکبیر کوي، دریم الله اکبر وایي. نو چې کله امام وایي الله اکبر موږ بیا وسره وایي الله اکبر، لاسونه به نه پورته کوو، لاسونه به تړلې وي. نو دریم الله اکبر بعد چې کوم د مړي دعا ده، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احيته منا فاحي على الاسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الايمان. وس دغه دعا ده دغه وایو، دا په حدیثو کې بهترینه دعا ده چې دا وایو. باید انسان دغه دعا زده کړي، که چیرې د چا دا دعا نه وي زده هم هېڅ خبره نه ده. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دا دعا دي کې وایي اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، دا دعا دي وایي. مطلب هغه کومه غټه دعا چې ده دا دې زده کړي، دا خو ډېره فضیلت لري، ډېره ثواب لري، لیکن که چیرې دغه نه وي زده دغه نور هم کې ویلی سي، هېڅ پروا نه لري. بیا چې څلورم تکبیر امام وکړي تاسې هم څلورم تکبیر وکړئ، تاسې هم څلورم الله اکبر وکړئ. دغه بعد بیا چې دی سلام دی، بیا د جنازې لمونځ مکمله ختم شو. ګران دوستانو دغه ویډیو دا ضرور ډېر زیاته در سره شیر کړي د الله د رضا په خاطر باندې چې دغه مسلمانانو ورونو ته د جنازې د لمانځه معلومات وسي.